سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. ډونالډ ټرمپ راغلو او خپل لوړه یې وکړه او سر د شلم تاریخه د امریکا نوی ولسمشر دی. د امریکا نوی ولسمشر به څه پلانونه لري؟ ډېر خلک په دې تمه دي چې پوه سي چې امریکا د ټرمپ په مرسته باندې غواړي څه وکړي په نړۍ کې. ګوره دا خبره چې مو وکړه چې د ټرمپ په مرسته امریکا غواړي څه وکړي، په دې کې ډېر مطلبونه پراته دي. یعنې دا مې ونه ویل چې ټرمپ غواړي چې څه وکړي، یعنې امریکا د ټرمپ په مرسته غواړي په نړۍ کې څه کارونه وکړي. نن په دغه موضوع باندې یو څه سپیناوی تاسو ته درکوم. انشاءالله چې ډېر معلومات به تاسو سره شریک کړم او تر ډېرو معلوماتو به هم تاسو سره خلاص دي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرې شو. مخکې له دې چې زه پر ټرمپ باندې خبرې وکړم چې د ټرمپ پالیسي او د ټرمپ کارونه او د ټرمپ کارونه څه دي او څه رقم تطبیقي او دا څومره صلاحیت لري، راځه چې د امریکا پر سیستم باندې خبرې وکړو چې امریکا څه رقم کنټرولېږي. ګوره امریکا په اصل کې دلته یوه مرکزي هسته لري. دا مرکزي هسته چې ده په دې کې د بعضې معلوماتو په اساس باندې دلته یو 300 کسیزه کمیټه ده. دغه 300 کسیزه کمیټه چې ده دا د امریکا د راتلونکي دپاره د نړۍ د راتلونکي دپاره دوی داسې جوړوي، پلانونه جوړوي. که څه دغه 300 کسیزه ډله چې وه پخوا به په انساني ډول باندې دا هر څه یې کنټرولوله، مګر اوس داسې سوپر کمپیوټرونه ورسره راغلي دي، داسې سوپر کمپیوټرونه راغلي دي چې دا اوس کې مثلا د دوی تجارتي کمپیوټرونه داسې کمپیوټرونه دي چې د فکر څخه وتلې موضوع ده چې یوازې دا زموږ چټ جي پي ټي وګورو، چټ جي پي ټي څومره معلومات د نړۍ سره شریکوي. یعنې د دوی سره داسې سوپر کمپیوټرونه دي چې د چټ جي پي ټي 10 برابره موضوعات به تاسو ته روښانه کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې د دوی سره کومه ټکنالوژي پرته ده. نو د همدغه 300 کسیزه ډله چې ده دا د سوپر کمپیوټر او د سوپر انټلیجنس یعنې مافوق مصنوعي ځیرکتیا څخه د کار اخیستلو سره دوی امریکا د راتلونکي دپاره پلانونه جوړوي. دا پلانونه چې جوړیږي، دا پلانونه چې دي اولا کې 100 کلن پلانونه دوی جوړوي. دوی چې کله 100 کلن پلان یې جوړ کړو چې په 100 کال راتلونکي به په نړۍ کې دا کارونه کوي او امریکا به په دې پوزیشن باندې وسي. بیا د دې دپاره 80 کلن پلان هم لري. مثلا بعضې وخت کې کېږي چې امکان لري دا 100 کلن پلان په 80 کال کې پوره سو او د هغه نه وروسته بیا دوی څه کار کوي. یعنې په 80 کال کې دا کار وکړو ښه دی او که نو په 100 کال کې دا کار ورته پوره کوي. او بیا امکان لري چې دا بیخي په 50 کال هم پوره سي، ځکه چې د نړۍ حالات به تغیر وکړي. د مثال په ډول باندې امریکایانو ویلی موږ په افغانستان کې دا فکر نه کول چې په داسې ژر باندې موږ وسو کړی د افغانستان خلک وپېژنو او د افغانستان خلک خپل کړو. نو د همدې ډول باندې د حالات داسې دي چې دوی هر وخت یو پلان جوړوي، حد اقل 15 کاله 20 کاله 10 کاله ورته اضافه وخت ورکوي. لکه څنګه چې موږ هم چې کله پلانونه جوړوي د بیارغونې کارونه جوړو، موږ د سړکانو کارونه جوړو، د کابل او د کندهار کوم سړک چې موږ جوړوو دلته وایو چې دا سړک باید په یو کال کې باید دا جوړ سي، مګر 2 میاشتې ورته دا څه هم ورکوو، اضافه کاري هم ورکوو چې زه که یو کال 2 میاشتې اضافه هم سوی زه مشکل تاسو سره نه لرم. نو په هر کال کې دوی یو څه اضافه وختونه هم ورکوي. که مثلا دا او امکان لري چې دا 100 کلن کار چې موږ ورته جوړ کړی دی شاید په 80 کال کې وسي، که 80 کال کې بیخي په 50 کال کې وسو. نو دوی هر سیستم دپاره دوی پلانونه لري. بل د خلکو د هم ژوند دپاره مثلا 15 کلن پلانونه لري، 10 کلن پلانونه لري، 10 کلن پلانونه لري، 15 کلن پلانونه لري. دا پلانونه چې دي دا لنډ مهاله پلانونه ورته ویل کېږي. دلته بیا راځو د 20 کلنۍ څخه شروع بیا تر 50 کلنۍ پورې دې ته منځمهاله پلانونه وایي. په سیاسي او اقتصادي ډول باندې چې راسو دې ته منځمهاله پلانونه ویل کېږي. او بیا د 80 کاله څخه د 50 کاله څخه تر 100 کاله پورې دلته اوږدمهاله پلانونه ویل کېږي. دا د حکومت جوړونې او په دې ډول باندې
دوی پلانونه شته چې 100 کاله دوی پلانونه مخکې تر مخکې سنجي او دا پلانونه به دوی بیا تطبیقوي. چې کله دا تطبیق کړو دغه دا څه چې دی دغه هسته چې ما تاسو دلته وویل چې 300 کسیزه کمیټه ده، دا 300 کمیټه چې ده دا بیا خپل تر دا څه باندې اولینه شوحه چې ده دوی مثلا CIA لري. CIA چې ده دا دغه هستې ته ډیره نږدې یو اداره ده چې د دې ادارې او د دې 300 کسیزې ډلې تر کنټرول بیخي سره نږدې ده. بله کمیټه چې ده هغه مثلا FBI چې ده، FBI چې دی صحیح دی د امنیتي کارونو لپاره ده، مګر هغه هم په امریکا کې ډیر خاص کارونه کنټرولوي، دا هم د دې ادارې سره نږدېوالی لري. بله اداره چې راسي بیا دلته کانګرس دی، کانګرس هم چې دی د هستې تر کنټرول لاندې دی او دوی هم دغه هستې تر سیستم باندې دوی نه تېرېږي. ښه د مثال په ډول باندې یو خبره تاسو ته دلته واضح کوم. چې کله امریکایان ووتله کانګرس د بهرنۍ چارو وزیر راوغوښتلو. کانګرس د امریکا استازي چې په افغانستان دپاره وروسته تر زلمي خلیلزاد هغه یې راوغوښتلو. کانګرس زلمي خلیلزاد یې راوغوښتلو. داسې چټي خبرې وکړې چې ته بې کفایته وي، ته ستا د لاس د امریکا تصویر خراب شو، تا داسې وکړه. ګوره دا کانګرس کې چې د دوی هغه 200 نفره چې دي دغه 200 نفره ټوله مخکې تر مخکې تربیه کېږي چې وروره ته چې کښېني دا کارونه په همدغه ډول نمایشي به ته مخته وړې. دا داسې نه ده چې کانګرس کې هلته وکیل به یي، خپل په سر به یي، لکه د افغانستان پارلمان کې هر یو ځان ته یو پاچا و، په هره کوڅه کې د یو پاچایي ډنګول. داسې نه دی چې مازې کې تر سر اضافه خبرې خپل په فکر باندې کوم خبره دوی په مثلا په کانګرس کې په سیاست کې په کاروبار کې وکړه د مستقیم ختم دی، بالا نور نسته دی، دا سړی به نور په دې سیستم کې به نه وي، بیخي ژوندی به هم پرې نه ږدي هغه کس. نو کانګرس او CIA FBI دا خلک چې دي دا ټوله یعنی یو کنټرول سوي سیستم دی چې د همدغه کمیټې سیاست او د دغه هستې څخه او په دې هستې کې بیا ډېر نور کسان هم دي، خو موږ هغه معلومات چې د انټرنیټ او د مثلا تحقیقاتي ادارو نشر کړي موږ د هماغه خبرې کوو، شاید تر دې کې ډېر نور موضوعات هم نغښتي وسي. بله موضوع چې ده پر دوی باندې یو بل چتر دی، یعنی په دغه ټولو هستو باندې یو چتر دی. دا چتر چې دی دا اکنامک کنسول په نامه باندې دی. EC په اکنامک کنسول چې دی دا د امریکا ډیر قوي داسې دی. هلته زیاتره کسان که هم تاسو اورېدلي اوسي چې هلته سرمایه‌داران کنټرول لري. دا څنګه سرمایه‌دار چې په امریکا کې کنټرول لري؟ ګوره دا اکنامک کنسول چې دی دا د یو څو سرمایه‌داران دي چې مثلا هیلن ماسک دی، په دې کې جیف بیزوس دی، په دې کې بیل ګیټس دی، په دې کې د مثلا بلاک راک کمپنۍ مالک دی، مثلا د وال سټریټ کمپنۍ مالک دی. همدا ډول راسو ډېرې سترې کمپنیانې دي چې هغه میلیارډونو تریلیونونه ډالر د دوی تر کنټرول لاندې. دا شورا کې بیا دا کسان دي او دا کسان بیا دا څه ورکوي، مستقیم هدایت ورکوي چې د راتلونکي کال لپاره دا کیسه هم خپل په سیستم کې ګډ کړي، دا سیستم هم ګډ کړي او دا هم ګډ کړي. چې کله دا پلان جوړ شو نو د هغه نه وروسته بیا څه کېږي؟ بیا پلان دې دپاره جوړېږي چې اوس ولسمشر څوک پیدا کړو. ولسمشر 20 کاله مخکې پیدا سوی دی، 20 کاله 10 کاله مخکې پیدا کېږي ولسمشر. که تاسو یو کارتون دی سمسم په نامه باندې د امریکا رازونه 20 کاله مخکې وړاندې کوي، یعنې د ټرامپ راتګ 20 کاله وړاندې دوی ویلو چې دا راځي ته همداسې د زینې څخه کښته کېږي بیا عکس ته ځبلېږي. هماغه سناریو هم په هماغه ډول باندې جوړه کړه. دا پیشبیني نه ده، دا ګرده پلان سوي کارونه دي. یعنی دا معنا دا دی چې 20 کاله مخکې چې کوم پلان موږ جوړ کړی دی په هماغه ډول باندې پلان په همدغه ډول باندې مخته ځي، یعنی اضافه کار پکښې کې نه راځي. زیاتره خلک وایي او دا کارتون 20 کاله مخکې پیشبیني کړی، نه دا 20 کاله مخکې دا پلان جوړ سوی و. ولې دا خبره نه کوي؟ خلک ته وایي چې 20 کاله مخکې دا پیشبیني کړې ده، نه 20 کاله مخکې دې پلان جوړ کړی و چې ته به ټرامپ په دغه زینو باندې کښته کېږي او ته به فلانی عکس به داسې غورځوي. معنا دا ده چې د هر څه زموږ تر کنټرول لاندې دي.
دا یعنی 20 کاله مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی چې اوس زه تاسو وایم راتلونکي د ولسمشرۍ دپاره هغه کمیلا هاریس ته چې اوس هم د په سمسم کارتون کې هم اعلانات راځي او داسې راتلونکي به هغه به ولسمشر نو دا خبره مې تاسو ته کوله چې دا ولسمشر چې کوم راځي دا کوم پالیسیانې چې دي دا کمیټۍ جوړوي اقتصادي اکنامik کونسل جوړوي او مثلا سیاحي راوړي اف پی آی راوړي دا ټول سره یو ځای کېږي د دوی دپاره پلان جوړیږي او پلان چې راغی بیا دلته ولسمشر ټاکل کېږي ولسمشر په کومې پالیسي باندې ټاکل کېږي موږ ما تاسو ته یو بل ویډیو کې هم ویلي وه چې د امریکا 2 پالیسي لري کول اینډ هاټ یعنی ګرمه او یخه پالیسي په داسې باندې جو بایډن یې راوایي ول دا خو لیونی دی دا خو هېڅ په دنیا باندې نه پوهېږي په هېڅ باندې نه پوهېږي توس ګیله مه کوئ نړیوالو که هر څه توس وکړه توس ګیله مه کوئ چې په توس لرګی هم ورنه نیسئ توس ګیله مه کوئ دا سړی پر ځان باندې نه پوهېږي دا سړی هېڅ نه پېژني ګوره په دې باندې واخیسته منځني ختیځ دا هر څه تباه او برباد کړه او په دې باندې هغه د سوریه یې ونیوله په ښه سترنجي لوبې باندې ونیوله او چې کله حالات په ټوله نړۍ کې ګرد ګډوډ کړه اوس یې هغه دی د سړه پالیسي راوړه کښیني سړه پالیسي دا ده چې ټرامپ راځي ټرامپ په اول ورځ کې ویل چې څه شیانې چې جو بایډن ویلي هغه ټوله کینسل یعنی نړیوالو اوس مه خفه کېږئ زه راغلی یم هغه کوم موضوع چې دومره ګرمه وه هغه موضوع زه برته یخومه تاسې اوس جنجال مه کوئ اوس به دا سړی راغلی دا سړی به یو څو ورځې بیا به دا جنجالونه نړۍ ته جوړوي بیا به پسې د ډیموکراټانو څخه یو بل څوک راځي هغه به بیا برته دا موضوع هړي یا چې دا سړی په ځان نه پوهېدی او یعنې په دغه ځان نه پوهېدو په دې نه پوهېدو هغسې نړۍ ټوله خوا تر کنټرول لاندې راوړه چې کله د بوش وروسته اوباما ولسمشر شو اوباما هم همدا خبره ویله چې یاره جورج بوش چې دی هغه احساساتي سړی و هغه په ځان نه پوهېدی هغه نړۍ ته ستونزې جوړې کړې څه وکړه او خپله اوباما هم دا کار وکړي د هغه نه وروسته چې ټرامپ راغی ټرامپ هم ویلو چې یاره دا اوباما په ځان نه پوهېدی تاسو ګیله مه کوئ خو دغه په ګیلو ناګیلو باندې بس دنیا یې ونیوله او ټوله خو تر کنټرول لاندې راوړه نو دا مې تر دې ویله چې د افغانستان په هکله باندې چې کومې پالیسي او کوم پلان جوړ شوی دی د هغه کې تغییرات نه راځي په هغه کې که یو څه تغییرات دومره راسي چې مثلا که روسانو او چینایانو فشار پر امریکا باندې راوړلو یو څه به تغییرات په اوسني حاکمیت کې راوړي او که فشار په د روسیې او د چین د خوا پر امریکا باندې رانغلو نو بیا به همدغه خرک وي هماغه درک وي او همدغه خیراتو باندې به موږ چلیږو دا د نن ورځې ویډیو هیله یم چې په دې کې مو هم یو څه ترلاسه کړي اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه